زه افسر افغان ته دا درخواست کوم چې ملګریه راشه په ما باندې ثبوت کا ثبوت یې که راباندې دا خبر راشه که ما دا کار کړی و په زګي کې مې مړ که خپل خون مې در بخلی خو راشه دا خبره په ما باندې ثبوت کا. سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. دا د بوډاګي ویډیو یو څو خبرې تاسو لومړی واورئ. باندې دا خبر راشه که ما دا کار کړی و په زګي کې مې مړ که خپل خون مې در بخلی خو راشه دا خبره په ما باندې ثبوت کا. تا څه کړي تا ما ته خپله پیملي وښایه. تا خو ټول عمر ډمتوب کړی ډم ډمي نغاري دې والې سورني دې والې تا ته ګناه نشته. که د پښتون زوی ته مخامخ ماله راشه چې زه تا د خلکو په مخ کې دا یو د عزت نه خلاصوم او که نه زو مې درته دنګل دي دومره درته قهر یم دومره خفه کړی یم سرجي. ملګرو، تاسو د بوډاګي بعضې خبرې واورېدې. دغه پوسټ ما هم لیدلی و د افسر افغان په پیج باندې و. هغه یو لیکنه ورسره ډېره غټه لیکنه و هغه کړې وه او په اخر کې دا لیکلي و چې دا یو ورور پوسټ کړی و خو ما هم کاپي که او له دې څخه مې یو څه اضافه والی ما هم پکې وکړی او څه تغیرات مې راوستل. اصلا خبره په دې کې وه چې دغه څو عکسونه تاسو ته چې په سکرین ښکاري د بوډاګي ویډیو سره چې جلات خان ده پکې خپله بوډاګۍ ده، فرمان کسکر ده، زیبا ګل ده او یو دوه نور دي نه پوهېږم څوک دي. د هغه مطلب دا و د هغې نه مخکې پوسټ هم چې یعنې د پوسټ مطلب یې دا و چې یعنې تاسو داسې کسان چې هغوی هسې فني مذاق لپاره کار کوي او زموږ خلک پښتانه ډېر زیات سپورټ کوي، ول در حاله کې چې بیا هغه کسان چې مطلب په تعلیمي برخو کې کار کوي یا مطلب ادب او کلتور ته کار کوي دا نه سپورټ کوي. دغه نوره ویډیو هم تاسو وګورئ چې دی څه وایي دا څه. زه ورته دغه شان وایم مخامخ راشه مخامخ په شیشه خبرې مه کوه. په شیشه خبرې په یو انسان پسې کول دا غیبت دی. او نه خلک ستا خواله راځي تا په خپله سپورټ کوي. ته خو چاته نه وایې چې په ما پسې راشئ که نه. زه چاته ولې ویمه زه چاته ویمه زه هېڅ چاته نه یم محتاجه. شکر دی زما په خپل کور مې دی رزق راله الله راکوي هر څه راله الله راکوي. زه هېڅ چاته نه یم محتاجه نه دي ما الله چاته محتاجی او چې محتاجه شم نو بیا به پاټی. موږ په دې کې کار نه لرو چې په افسر افغان مطلب سندرې ووایي مطلب سندرغاړو سره ویډیوګانې ډکوي هر څه چې کوي که نه موږ مطلب نظر ورکول دي. خو بوډاګۍ دلته ډېر زیات خفه شوی په دې خبر باندې. بیا دوی سره علي خان ورور هم انټرویو کړی. دا ویډیو خپله د علي خان د ورور له صفحې څخه جګه شوې ده. د بوډاګۍ هغه مکمل یعنې زړه کې چې څه ول هغې وویلې او ډېر زیات مطلب هغه زړه یې درد کوو. خو زه وایم زما نظر بیا دا ده چې خلک باید هر څه سپورټ کړي، بوډاګۍ هم سپورټ کړي، فرمان کسکر هم سپورټ کړي او دغسې که نور څوک مطلب افسر افغان ده یا بل څوک د هغه تعلیمي کار کوي په هر بخش کې څوک کلتور ته کار کوي څوک فرهنګ ته کار کوي څوک د وطن ښکلاګانې خلکو ته ښیي دغه ټول باید سپورټ شي. په لومړي سر کې هغه کس باید سپورټ شي چې هغه مثبته نتیجه ورکوي، یعنې هغه چینلونه هغه صفحې چې هغه تعلیمي برخې مخ ته وړي که هغه د آنلاین کورسونه دي که هغه نور دي چې خلکو ته یو پوهاوی ورکوي نو لومړی باید هغه کسان سپورټ شي. په دې ورسره خوا کې که بوډاګۍ ده فرمان کسکر ده یا بل نو دا هم مطلب د خلکو د خندا راوستلو لپاره ښه دي، خلک ورسره خوشحالیږي. خو ډېر زیات لکه مطلب خلک ډېر زیات ټایم په دې باندې سپینډ کوي مطلب مصرفوي چې مذاق وکړي صرف. او که چېرته شپږ میاشتې اووه میاشتې زموږ پښتانه په آنلاین کارونو باندې زحمت تېر کړي سټراګل تېر کړي نو زه باوري یم انشاءالله چې په امازون کې دلته ملګرو ډېر زیات لکه ډېر زیات خفه شوی ده. هر سړی خپل یو شخصیت لري، هر څوک که فرمان کسکر ده که بوډاګۍ ده که ټول خلک دي هر سړي ته باید احترام وشي بیا خصوصا په سوشل میډیا کې. خو لومړی باید موږ او تاسو هغه کسان سپورټ کړو چې هغه ټولنې ته مثبت خلک دي، یعنې مثبت فکر راوړي، نویوالی راوړي او هغه یو ابتکار راوړي. لومړی باید موږ هغه خلک ډېر زیات سپورټ کړو. نور دا د بوډاګۍ خبرې وې علي ورور سره یې هغه کړې وله. زه خپله هم پرې خفه شوم چې بوډاګۍ خفه شوې ده. نو الله دې وکړي چې آینده مطلب داسې خفګانونه داسې نور څه پېښ نه شي چې بوډاګۍ یا بل خفه شي.
او ستاسو د کامیابۍ په هیله ما هم وغوښتل چې په دې باندې ویډیو جوړه کړو یو نظر وړاندې کړو باید هر سړی موږ سپورټ کړو که هغه بوډاګی ده که هغه پر فرمان کسکار ده ګوره تاسو که خوا د پنجاب طرف وګورئ هند طرف خلک وګورئ هلته په هارډ فیلډ کې خلک چې دي یو څوک سپورټ کوي چې د اسلام خلاف نه وي موږ بیا د هغه کس سپورټ کړو ځکه زموږ پښتانه دي او نور په سوشل میډیا کې د یو فعاله او د یو کامیاب انسان په حیث یا شخصیت په حیث باندې تاسو ټول ته چې کوم ارزو لرم لکه دا خلک وایي بوډاګی مه سپورټ کوئ تا هغې ته څه وایې یعنې مطلب د ګوره زه هغو ته سرجي داسې وایم چې ما نه سپورټ کوي که نه ما دې نه سپورټ کوي زما ورته 10 ګزه سلام دی د ځینې خلکو ته زما سپورټ کولو ته د هېڅ ضرورت نشته بیا دې په شیشه به ما پسې خبرې هم نه کوي په ما پسې د ویډیوګانې هم نه جوړوي اوري په ما پسې خبرې هم نه کوي ویډیوګانې هم نه جوړوي او زه ورته سوال کوم د الله قرآن د الله په قرآن ورته لاس کړم چې زما نه نور غلی شي ازار او دغه غم تاسو ولیدو ګوره په دې معاشره کې ډېر خلک کار کوي یعنی مطلب دی خو په چا پسې نه رهتلی چې یاره ما پروموټ کا او ما سپورټ کا خلک په کلونو باندې محنت کوي که د یو انداز نه د یو هغه نه فیمس شوی دی مشهور شوی دی چا دې ته څه تکلیف دی ښه پنځه وخته مونځ وایي کومه مونځ کوې که نه جی مونځ زه کومه اودس کومه هر څه کومه انشاءالله اراده مې کړله عمرې لم ځم او چې دوی عمرې له رالم که نه او دا کم خلک دا ویډیوګانې کوي ټولو ته خیرې کوم او لاس ورته چټوم چې الله یې تباه او برباد او غرق کي کې الله چې په ما پسې څوک راپسې شوي هغه دې الله تباه کي جواد را سره ناست دی د بوډاګي او ډېر ښه ملګری دی ما ته خبره هم کړې وه مخکې چې یاره بوډاګی دی غریبي فیملی سره تعلق ساتي د هغه میدان د غرو د سیمې سره دغه چینل او دغه پیج راوړو چې دا موږ له مونټایز کا چې یاره د ده پکې هغه روزي موزي چلیږي او چاته محتاج نه غریبي کورنۍ سره تعلق ساتي د دوی څوک فیملی دی چې هغه فاینانشلی سپورټ کول غواړي ما د څوک دی دی والد صاحب یا ورونه څوک شته نور ورونه شته یو ورور شته مشر کشر دی مشر ورور دی شته ما سره تعلق رابطه ساتي زما سره او جی نو انشاءالله مونږ به دیو له دغه پیج هم مونټایز کوو چینل به مې چې نور زمونږ د وس مرسته کېدل هم ضرور به ورسره کوو خو بوډاګي او مونږ در سره ولاړ یو انشاءالله خپل کرکټ کوه خپل گیم کوه او دغه شانتي د مسافرو په خولو مسکا راوله هېڅوک هم دته څه نشي ویلی څوک د چا هېڅ هم نشي کولی تا خبره وکړه چې ماله د چا د کور نه راځي بس خپله خوره خپل گیم کوه او چې څوک دله راتلل ښه په ښه اخلاقو کې ورسره خبرې کوه خپل دغه کوه چې چا در پسې خبرې کوي له چا پروا مه کوه